سلامونه او نیک هیلې یو ځل بیا دوستانو ستړي مشئ که راغلاست د جوال لړۍ روانه ده او یوې نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې. په دې ویډیو کې غواړو چې د سلیکشن یا د انتخاب یا د کنډیشنو یا د شرطونو باندې کار وکړو. مثلا بعضې ځایونو کې موږ لرو څو شرطونه لرو، که یو شی صحیح اوسیږي موږ باید یو عملیه سرته ورسوو، که بل شی صحیح باید بل عملیه. نو د دې دپاره پروګرامینګ کې به موږ څنګه لیکو، بیا خصوصا په جاوا کې د دې لیکلو طریقه څنګه ده. شاید تاسې د نورو پروګرامینګ ژبو نه اشنا اوسئ د اف ایلز او سویچ او دې شیانو نه. نو موږ نن غواړو چې په اف ایلز باندې کار وکړو. د دې ضرورت نه تاسو خبر یاستئ چې دا زموږ دپاره مهم دی. نو زه په یو مثال کې نو مثال په دې ډول دی چې موږ غواړو دوه انټیجر عددونه سره مقایسه کړو. لومړنی انټیجر عدد چې دی نم 1 دی چې دا مساوي کیږي د 5 سره، او دوم چې دی نم 2 دی چې مساوي کیږي د 6 سره. موږ غواړو چې دا پرتله کړو چې کوم یو لوی دی. که چېرته اولنی عدد لوی نو موږ وایو چې اولنی عدد لوی دی، که چېرته دوم لوی نو موږ وایو چې دوم عدد لوی دی. نو د دې دپاره موږ باید دغه شرط پروګرامینګ باید موږ پوه کړو، دغه خپل سیستم باید پوه کړو. نو په جاوا کې دا په دې شکل لیکل کېږي اف او بیا واړه قوسونه، د وړو قوسونو په منځ کې شرط. موږ لیکو که چېرته نمبر 1 لوی و د نمبر 2 نه، نو دغه د لوی علامه چې ده دا په دې شکل سره کاریږي په هغه کې په دې کنډیشن کې یا په دغه اف کې. نو اوس موږ لیکو که چېرته دا شرط صحیح و نو موږ ته پرنټ کا system dot print نو موږ ته پرنټ کا چې اول نمبر لوی دی د دوهم نه. نو موږ ته دا پرنټ کا. خو که چېرته دوهم نمبر لوی نو بیا به څنګه چل کوي؟ دلته اوس پروګرامینګ بیا نه پوهېږي، نو موږ به یې پوه کوو. اوس به ورته وایو ایلس دلته معنا دا ده که چېرته دا شرط غلط و نو بیا به دیزې ته راشي، یعنې که چېرته دا نو لوی نو دا بل به لوی نو بیا به راځي دلته. نو دلته به لنډ دغه پورتنی هغه به را کاپي کو، دلته به یې لاندې پیسټ کو په دې ځای کې. ښه، نو اوس به موږ ته په دې ځای کې به موږ ولیکو چې دوهم نمبر لوی دی د اول نه. نو په دې شکل سره اوس به موږ ته یوازې یو پرنټ کوي، یا به دا راته پرنټ کوي او یا به دا راته پرنټ کوي. دا نظر دغه شرط ته دی، که دا شرط صحیح و دا پرنټ کوي، او که نه و بیا. نو اوس دا موږ رن کوو. دا دی ګورو چې موږ ته دا دوهمه جمله پرنټ کړله. ولې؟ ځکه چې دوهم نمبر غټ دی، نو دا شرط غلط شو، نو ډایرکټ راځي دا پرنټ کوي. دا د دې کنډیشن د لیکلو طریقه ده. اوس که چېرته موږ اول نمبر غټي مثلا وی، اوس که موږ دا رن کو نو اولنۍ جمله به پرنټ کړي. دا دی وګورئ، دا دی اول نمبر لوی دی د دوهم نه. نو دا یو ساده اف ایلس لیکلو طریقه ده. دلته کېدای شي دا یوازې اف او ایلس دی. که چېرته موږ 2 3 4 شرطونه ولرو د هغې لیکلو طریقه څنګه ده؟ اسانه ده، هېڅ خبره نشته. اولنی کې چې کله اف ولیکه، دوهم ته چې راځو بیا به لیکو ایلس اف، یعنې دا اوس دویم شرط موږ دلته لیکلی شو. په دویم شرط کې اوس موږ لیکو که چېرته نمبر 1 کوچنی و د نمبر 2 نه، نو بیا به موږ ته دا جمله پرنټ کړي. یا موږ ووایو چې مساوي و. خو ګورئ چې یو ډېره عظیمه غلطي چې خلک دلته کوي، د مساوي دپاره یو علامه ورکوي. په پروګرامینګ کې د مساوي دپاره 2 دانې مساوي علامې به لیکي، ځکه دلته پرتله کول دي. یوه مساوي معنا دغلته کاریږي چې ته قیمت لیکې، نو په سیستم به گیچ نه کوئ چې یوازې، ځکه د دې ترمنځ بیا فرق نه راځي. که چېرته یو مساوي ولیکې، د دې معنا دا ده چې نمبر 1
د نمبر 2 قیمت اخیستی دی. خو که چېرته دوه مساوي ولیکي بیا د دې معنا دا ده چې نمبر 1 او نمبر 2 سره پرتله کوو چې دا مساوي دي که نه دي. نو که چېرته دوی مساوي موږ کولی شو چې دلته ورته ولیکو چې نمبر 1 مساوي دی، اول نمبر مساوي دی د دوهم سره او که چېرته مساوي نه و، که چېرته دا اولنی لوی نه و یا اولنی د ده سره مساوي نه و، نو معنا دا ده چې اولنی د دومني نه کوچنی دی. نو موږ به اوس په دې ځای کې ولیکو ایلس زمونږ اخري جمله ده چې که چېرته دا پورتني ټول شرطونه غلط و نو بیا به راځي ایلس به راته پرنټ کوي. نو اوس په دې حالت کې موږ چې کله دا رن کو نو دا یوازې یوه جمله به موږ ته پرنټ کوي، هغه شرط کوم چې صحیح و. ګورئ اوس دا دی چونکې اول نمبر غټ دی نو دا اولنۍ جمله یې راته پرنټ کړه. که چېرته زه دا مساوي ونیسم نو اوس به دومه جمله راته پرنټ کوي. رن کوو یې، ګورئ چې تاسو دلته دوهمه جمله واغستله، دوم نمبر مساوي اول نمبر مساوي دی د دوهم سره، دا جمله یعنی دومه جمله. دا وه زمونږ دغه ساده سلیکشن د اف دپاره. په دې کې به نورې لیکنې نورې ویډیوګانې هم موږ جوړو د سویچ په برخه کې، همدغسې د نسټډ اف په برخه کې.